چې په نظام کې دننه یا د باندې اختلاف نه غواړي. کندهار کې د ملا هیبت الله لخوا د اختر لمونځ امامت او تازه بیان وایي که ما نه غواړئ ښکاره ووایي خو اختلافات مه کوئ که نه نو نظام به ختم شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملي تلویزیون د ملا هیبت الله یو 23 دقیقې غږیز فایل خپور کړی وایي چې کندهار عیدګاه جومات کې لمونځ وکړ. د طالبانو حکومت مشرانو ته په اشارې پکې ویل شوي له خپل منځي مخالفتونو تیر شي او که داسې ونه کړئ دښمن به مو نظام درویجار کړي. هغه په خپله وینا د طالبانو حکومت پر یووالي ټینګار وکړ. ملا هیبت الله په خپله وینا کې ټینګار کوي چې که طالب مشران له خپلو مخالفتونو لاس وانخلي نو د ده په خبره دښمن به ډېر ژر حکومت له منځه یوسي. نوموړي زیاته کړه چې که مسؤلین له ځانه کبر لرې نه کړي او له ځانو خادمان جوړ نه کړي نو نظام به نابود شي. هغه وویل چې که د طالب مشرانو ترمنځ یووالی نه وي نو پر دوی به نور خلک واکمن شي. هغه وویل یو بل ته عفو وکړئ سره خوشحاله شئ له اختلافاتو او بدبینۍ څخه ډډه وکړئ که نه نو ختم به شئ. علما او مشران د روغې جوړې وکړي دښمني دې په دوستۍ بدلې کړي. ملا هیبت الله وویل اخلاص وکړئ یو بل ته ښه ورسوئ د یوې کلمې وروڼه یو له هیچ چا سره د دښمنانو په شکل چلند مه کوئ. هغه زیاته کړه طبیعت او شیطان زموږ سره په جګړه دی موږ باید د دښمنۍ تقاضا پرېږدو الله جل جلاله به موږ کامیاب کړي. نوموړي وویل فرعوني سیاست نه کوم او نه راته د منلو دی. شنونکي وایي د طالبانو د مشر له اشارو داسې څرګندېږي چې د دوی مشران تر خپل منځ ستر مخالفتونه لري او خبره تر دې رسېدلې چې د دوی مشر ملا هیبت الله د حکومت په ویجاړۍ اندېښنه څرګنده کړې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.